بسم الله الرحمن الرحیم. شپاړسم فصل ویو موشن یا هم څپیز حرکات. په دې فصل کې موږ او تاسو دا موضوعات ووایو: propagation of disturbance د یو شورش انتشار، traveling wave د څپې حرکت، the speed of waves on strings په یو رسۍ کښې د څپې سرعت، rate of energy transfer by sinusoidal waves on strings په یو رسۍ کې د سایني امواجو انرژي انتقال، د linear wave equation د مستقیمې کرښې لپاره د څپې معادله، sound waves د صوت څپې یا هم د اواز موجونه، speed of sound waves د اواز د څپو سرعت، intensity of sound waves د اواز د څپو شدت، او بیا به په آخر کښې ډوپلر افیکټ یا د ډوپلر تاثیر مطالعه کوو چې څه شي ته وایي. خو دا هر څه دمخه موږ او تاسو اهتزازونه وویله. اهتزازونه موږ او تاسو داسې تعریف کړي وه: oscillation is the repetitive variation. اهتزازونه مکرره تغیرات دي، په تکرار سره دا تغیرات پیښیږي. نظر څه شي ته؟ typically in time. نظر وخت ته. اوس نو وخت خو پیښیږي د مکرره تغیرات هر شی تغیر کوي، په تکراري ډول سره تغیر کوي. نظر وخت ته کوي، لیکن دا څنګه تکراري تغیر دی؟ دا داسې تکراري تغیر دی of some measure about a central value چې نظر یوه مرکزي نقطې یا مرکزي قیمت یا مرکزي محور ته جسم تغیر کوي. often a point of equilibrium چې معمولا هغه موږ او تاسو د تعادل نقطه بولو. or between two or more different states یا هم د دوو یا څو مختلفو حالاتو ترمنځ جسم حرکت کوي، نوسان کوي، تګ راتګ کوي. دې ته موږ او تاسو اهتزازي حرکات وایو. نظر یو ثابتې مستقرې نقطې یا محور ته د جسم په تکرار ډول سره تغیر، تګ و راتګ، دې ته موږ او تاسو اهتزازي حرکات وایو. اهتزازي حرکات نه یوازې دا چې په میخانیکي سیستم کې بلکې په اکثر ډاینامیکي سیستمو کې هم استفاده کیږي. د مثال په ډول د انسان د زړه ضربان، دا د انسان د زړه ضربان خپله یو اهتزازي حرکت دی. په اقتصاد کې د تجارت سایکل، کله په اقتصاد کې تجارت لوړ ولاړ شي، کله کښته راشي، کله پیسو مارکیټ لوړ ولاړ شي، کله کښته راشي. خو مقصد هغه پورته وکښته کېدل دا تقریبا لکه یو اهتزازي حرکت یا نوساني حرکت داسې دی. predator prey population cycles in ecology په چاپیریال پیژندنه کې د څیرونکي او هغه د خوړونکي حیواناتو ترمنځ نسبت، کله څیرونکي حیوانات زیات شي، کله خوړونکي حیوانات زیات شي. جیوترمل جسر ان جیولوجي په جیولوجي کې د جیوترمل یا د مځکې لاندې د اوبو د حرارت د درجې لوړوالی یا د چینو زیاتېشت او بیا کمښت. همدارنګه په موسیقي آلاتو کې د دوی د تارو وهل، کله د ګټار تار ووهل شي هغه اهتزاز کوي. همدارنګه د انسان د دماغ حجرات دي چې دا حجرات زیو دماغ ته دغه سیګنل ورستی، دماغ بیرته سیګنل راستی او هماغه حجرې او داسې نور. نو دا ټول تقریبا اهتزازي حرکات دي. په دغه اهتزازي حرکات یا پیریودیکي حرکاتو څخه وروسته موږ او تاسو ساده هارمونیکي حرکت ووایه. ساده هارمونیکي حرکت یو خاص ډول د حرکاتو دی. په دې چې موږ او تاسو وکولای شو په اسانۍ سره فارمول ورته ډیزاین کړو، نو ځکه مو ساده هارمونیکي حرکت مطالعه کړو. ساده هارمونیکي حرکت تعریف داسې وو: هغه پیریودیکي حرکت دی چې په هغه کښې د بازګشت قوه، د بیرته راتګ قوه یا د ریسټورینګ فورس همیشه ډایرکټلی پروپورشنل یعنی په مستقیم ډول متناسب و د تغیر مکان سره. چې هر څومره زیاته قوه دې یو جسم ته ورکول د تغیر مکان یعنی خپل د اصلي محور څخه دې ایستی تغیر مکان دې ورکوي، نو چې هر څومره زیات تغیر مکان وکړي هغومره زیاته قوه در باندې واردېږي. دې ته موږ او تاسو ساده هارمونیکي حرکت وایو. and acts in the direction opposite to that of displacement. او قوه همیشه غیر مستقیم اړیکه د تغیر مکان سره درلوده.
د دې لپاره تر ټولو ښه مثال د ساده هارمونیکي حرکت ته د یو سپرینګ مثال و چې یو ناوخته مستقیم الخط حرکت موږ او تاسو داسې په دایروي یو ناوخته حرکت باندې هم تبدیلوای سوای. یو ناوخته خطي حرکت څخه زما مراد دلته یوازې اهتزازي حرکت وي، مخ و شاته. د هوک د قانون پر اساس باندې موږ او تاسو دا فارمول د سپرینګ یا ریسټورینګ فورس لپاره ویلی وو چې قوه مساوي کیږي په منفي ثابت فنر ضرب تغیر مکان. ثابت فنر ضرب تغیر مکان چون کې یا سپرینګ کانستانټ ورته ویل کیږي، واحد نیوټن پر متر دی او ایکس تغیر مکان دی چې په متر اندازه کیږي. اوسیلیشنز یا هم اهتزازونه په درې ډوله وو چې یو ان ډمپډ اوسیلیشن وو، بل ډمپډ اوسیلیشن او بل فورس اوسیلیشن دی. ان ډمپډ اوسیلیشن هغه اوسیلیشن یا اهتزاز ته ویل کیږي په کوم کې چې داخلي انرژي ثابته وي، یعنی داخلي انرژي په بل شي باندې نه اوړي، په مطلب داسې دی یعنی په حرارت او په فریکشن او په استحکاک او په دې شان باندې نه تبدیلیږي. څومره میخانیکي انرژي چې یو سیستم ته ورکول شوله خپل د اصلي ځای څخه بې ځایه شو، د استحکاک څخه صرف نظر وشو، څومره میخانیکي انرژي چې دا لري هغه میخانیکي انرژي باید تل تر تله ثابته وي. نو خو چون استحکاک نشته، نه هم د هوا موانع قوه شته، د دفع قوه شته چې دی ودرېږي. نو څومره اولنۍ انرژي په اول سر کې چې تا ورکړه هماغه انرژي به دی لري تر پایه پورې. نو ځکه وایو چې د داخلي میخانیکي انرژي به تل تر تله ثابته وي. دې ته ان ډمپډ اوسیلیشن ویل کیږي. معنا دا اهتزاز بالا نه قرارېږي، دا خپل په مسیر روان 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 روان. بل ډمپډ اوسیلیشن. ډمپډ اوسیلیشن یا هغه اهتزازونه چې په قرارېدو وي، هغه اهتزازونه دي چې د دوی داخلي میخانیکي انرژي نظر وخت کمیږي، تناقض کوي، لکه د استحکاک له وجې څخه. استحکاک له وجې یا هم فرض مثال یو پینډولم دی، ساده پینډولم، ساده رقاصه چې موږ او تاسې زړولي چې تغیر مکان ورکو بعد یو څه وخت څخه د امپلیتود کمیږي اخر راسي صفري نقطې ته. دې ته ډمپډ اوسیلیشن ویل کیږي. او بل فورس اوسیلیشن یا هم هغه اهتزازونه دي چې اضافي قوه په واردېږي. دې لپاره چې امپلیتود یې کم سي بیا یو قوه په وارده کړو، امپلیتود یې په کمېدو سي بیا قوه په وارده سي. دغه باندنۍ قوه چې پر جسم واردېږي تر څو پینډولم یا د یو اهتزاز لرونکي جسم امپلیتود ثابت وساتي، دې ته موږ تاسو فورسډ اوسیلیشن وایو. اوس به راسو ویوز یا هم امواجو ته. امواج څه شي دي؟ تعریف به دلته ووایو سر. Wave is an oscillation accompanied by transfer of energy. امواج خپل اهتزازي حرکات دي. څنګه حرکات دي؟ چې دوی انرژي انتقالوي. د امواجو هغه اهتزازي حرکات دي چې وظیفه یې دا ده چې انرژي انتقال کړي د یو ځای څخه بل ځای ته. That travels through space or mass. کېدای شي په کتله لرونکي اجسامو کښې دغه موج انرژي انتقال کړي، یا هم کېدای شي په سپیس یا خلا کښې انتقال کړي. A wave at its most basic level is a repeated disturbance that spreads out and transfers energy as it moves forward. دا تعریف دی. موج چې دی هغه مکرره شورش دی په کوم کې چې انتشار منځته راځي یا باعث د انتشار کیږي. موج هغه مکرره شورش دی چې باعث د انتشار کیږي، چې ترانسفر انرژي چې انرژي انتقال کی هر څومره چې دی مخته ځي. د موج توانایي چې تر هر ځای پورې و تر هغه ځای پورې د وظیفه دا ده چې انرژي انتقال کی. واټر ریپلز ښه مثال یې دا دی لکه د اوبو څپې، لایټ نور روښنایي، and sound او اواز. په دې ټولو کښې په دې درو سرو کښې انرژي انتقالېږي، ماده نه انتقالېږي. کله چې موږ او تاسې خبرې کوو اواز مو د ستوني څخه راوځي، د پایکت کې یو انرژي ده، دا انرژي په دا هوا کښې انتقالېږي، ځي تر ډېره ځایه پورې رسېږي. امواج نور درلودونکي د کومو خواصو یا انالوجي دي، داسې د هغو ټرمینالوجي به سره ووایو. امواج لوړ نقطه لري، کښته نقطه لري. لوړ نقطې ته کریسټ وایي، کښته نقطې ته ټروف وایي. همدغه شورش دی پورته کښته کېږي. فرض مثال یو رسۍ ده، په دا رسۍ کې داسې موج منځته راځي. لوړې نقطې ته موږ او تاسې پیک هم وایو.
کرست یا پیک پښتو کې ورته قله ویل کېږي او ټروف چون کښته نقطه ده ورته دره وایي او دغه مستقیم کرسر چې د ایکس پر بود باندې ترسیم شوی ده دا د دوی اکویلیبرم پوزیشن یا هم مین پوزیشن یا هم ریسټ پوزیشن دی. په اوبو کښې هم موجونه منځته راځي لکه دلته مثال راکړی دی. دا انرژي د په حقیقت کې چې انتقالیږي او موږ او تاسو د لایټ سپیکټرم یا هم د نور تیف لرو چې د راډیويي څپو څخه شروع تر مایکروویو تر انفراریډ ویزیبل لایټ د دې دوړ څپې الټرا وایلیټ ماورا بنفش ایکس ری او تر ګاما ری پورې دي. دا ټول څپې دي د څپو په شان باندې خپریږي. دا چې څنګه څپې دي وروسته به یې ووایو. که چیرې موږ او تاسو یو ډبره ور وغورځوو اوبو ته په اوبو کښې دلته داسې کړیانې تولیدېږي الغې تولیدېږي دایرې تولیدېږي او دا دایرې حرکت کوي پراخیږي او ټوله په یو سرعت حرکت کوي ځکه چې محیط یې متجانس دی. په اوبو کښې چې څپې منځته راځي د دې څپو حرکت ټوله یو شان دی یعنې سرعت یې مساوي دی سره ځکه چې محیط یې متجانس داسې نه دی چې یو خوا اوبه ازدحام زیات دی ګڼې دي د بلې خوا اوبو کثافت کم دی یا ټوله یو رقم دي. که چیرې همداسې سو بیا نو په هغو کښې د موج سرعت هم فرق کوي. په دې ځای کې دا دوې کړیانې یا دوې الغې چې تولیدېږي یا دوې دایرې د دوی ترمنځ فاصله ویو لینت ده یعنې یو څپه تولید شول اعظمي نقطه یې ودرلوده بیا بله څپه پسې راغی د هغه هم اعظمي نقطه لري. د دې دوو مجاورو څپو ترمنځ د اعظمي نقطې ترمنځ فاصله عبارت د ویو لینت یا طول موج یا په لمدا سره ښیي. دا هم درلودونکې د اعظمي واسطري نقطې دي. دایرې لوړه سطح ته یې پیک کښته ته یې ټروف وایي او د انتشار جهت یې معمولا د شورش څخه د باندې. شورش هغه نقطې ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د ډبره ور وغورځول دا د ډبرې د غورځېدو نقطې چې اهتزاز پکې پیل کېږي دې ته د شورش نقطه ویل کېږي یا ډیسټربنس پوینټ. څپې په دوه ډوله دي د خپرېدو له لحاظه یو په میخانیکي څپې دي بل الکترومقناطیسي څپې دي. یعنې میخانیکي څپې څه رقم خپریږي الکترومقناطیسي څپې څه رقم خپریږي. آیا مادي محیط ته اړتیا لري که نه؟ که چیرې یو فزیکل میډیم یا فزیکي مادي محیط ته که چیرې اړتیا ودرلودل تر څو څپه پکښې خپره شي هغه میخانیکي څپې دي او که هیڅ میډیم ته ضرورت نه و هیڅ مادي محیط ته ضرورت نه و او بیا هم دا څپه وکولای شي چې خپره شي هغه ته الکترومقناطیسي څپې ویل کېږي. الکترومقناطیسي څپې لکه نور لکه راډیوي امواج لکه ایکس ری دا ټول د الکترومقناطیسي امواج دي او میخانیکي څپې خو نو هغه څپې دي چې مادي محیط ته اړتیا لري لکه اواز په خلا یا په فضا کښې نه خپریږي مادي محیط خامخا باید شتون ولري. په حقیقت کې د موج کې خو موږ او تاسو وویل چې میټر یا ماده په هیڅ صورت نه انتقالیږي یوازې انرژي انتقالوي او د انرژي چې انتقالي دا هم خپل ځان ته میکانیزم دی. میکانیزم یې داسې وي چې دوی د خپل میخانیکي څپې ټوله خپل ګاونډي یا مجاور اتومونه یا مالیکولونه هر یو هغه انرژي هغه ته ورکوي هغه خپل بل ګاونډي مجاور اتوم ته انرژي ورکوي دغسې د انرژیو د انتقال سلسله ادامه پیدا کوي. دا هم د امواجو او د اهتزازونو ترمنځ فرق دی چې امواج څه ته ویل کېږي اهتزاز څه ته ویل کېږي. اصل کې د اهتزاز له وجې امواج منځته راځي. خو راسو یو پلس به په رسۍ کې مطالعه کړو. که چیرې موږ او تاسو یو ټاټ سپرینګ ورلو ټاټ سپرینګ معنی یعنې یو کشه رسۍ چې هلته یو ځای فکس وي او بل ځای زموږ او ستاسو په لاس کې وي او هغه ته یو فلیک ورکړو FLICK فلیک معنی پورته کول کښته کول دغه فلیک. که چیرې یو فلیک ورکړو دې ته پورته او کښته یې کړو نو په دې کښې یو اهتزاز منځته راځي یو بمپ منځته راځي BUMP بمپ خمیدګي یا برآمدګي منځته راځي په کښې چې دې ته په فزیک کښې پلس وایي معنی یو پلس مو ورکړي خو دا پلس ادامه پیدا کوي ځي تر دا پای پورې دیوال ته راځي د دیوال سره ټکر کوي بیرته د دې خوا څخه سرچپه کېږي زموږ تر لاس پورې را رسېږي. یعنې دا یو موج و په حقیقت کې
دا زموږ د لاس په واسطه چې کوم انرژي ورکول سول دغه انرژي په دا مادي محیط کښې انتقال سول تر پایه پورې. نو ځکه وایو چې دا میخانیکي څپه ده. مادي محیط ته یې اړتیا ودرلود رسۍ ته. که چیرې رسۍ نه وای دغه پلس به چیرې تللی؟ څنګه به تللی؟ چیرې به انتقالېدلی؟ خو بلکل په وجود نه راتلی. نو ځکه وایو دا میخانیکي څپه ده. The string is the medium. د رسۍ چې دی دا میډیم دی. through which the pulse travels په کوم کې چې دغه اهتزاز حرکت کوي. The pulse has a definite height. دغه پلس چې په وجود مو راوړي دا بمپ دا درلودونکي د یو معین ارتفاع دی یا امپلیتود دی. The pulse has a definite speed of propagation along the medium. په دغه مادي محیط کې د سرعت یې معلوم دی. definite یعنی مشخص دی، معین دی، ولې چې محیط متجانس دی. The shape of the pulse changes very little as it travels along the string. دا پلس شکل دا شکل چې دی دا د یو شکل یا د پارابول شکل چې لري وای دا شکل ډیر په کم اندازه تغیر کوي تر دا پای پورې چې رسیږي. معنا څه رقم دغه شکل چې دی یا امپلیتود چې دی څونه لري یا هایټ څونه لري همغومره هایټ به دی په دا پای کې هم ولري. دا زموږ هم ستاسې یو فرضیه ده نیولې مو ده. حالانکې د ډسپرژن یو ډیر واقعیت دی چې په امواجو کې شتون لري. ډسپرژن دې ته ویل کېږي معنا په مرور د زمان سره چې دا موج څومره مخته ځي هغومره سره ازادیږي، سره خلاصیږي، سره ورکیږي. A continuous flicking on the string would produce a periodic disturbance. یو مکرره فلیکینګ پورته کښته کېدل زموږ او ستاسې د لاس په واسطه په رسۍ کښې به پیریودیکي ډسټربنس یا شورش منځته راوړي، یعنې موجونه به منځته راوړي چې موږ او ستاسې په یوه لاس په سر کې مو رسۍ نیولې د رسۍ بل سر په دیوال کې ټینګ وي او موږ او تاسې په متواتر ډول دې ته شورش ورکوو، فلیک ورکوو، رسۍ پورته او کښته کوو. نو دا معنا لري چې امواج تولیدېږي. امواج د خپرېدو د جهت له پلوه په دوه ډوله دي. یو ترانسورس ویوز دي معنا عرضي یا پلینې څپې، او بل لانګیټیوډنل ویوز دي یا هم طولي څپې، اوږدې څپې. عرضي څپې څه ته ویل کېږي؟ عرضي څپې هغه څپو ته ویل کېږي چې د اجسامو د ذراتو اهتزاز جهت یې د انتشار پر جهت عمود وي. دې ته ترانسورس ویوز ویل کېږي. Traveling wave or pulse that cause the elements of disturbed medium to move perpendicular to the direction of propagation. چې دغه د پی نقطه ده دا یو ذره د موږ او تاسې په نظر کې نیولې ده، اهتزاز لرونکې ذره ده چې په دغه رسۍ کښې موجوده ده او انتشار د موج خو نو راسته طرف ته روان دی، یو پر بل باندې عمود د نوي درجې زاویه جوړوي. دې ته ترانسورس ویوز ویل کېږي. او بل لانګیټیوډنل ویوز دي طولي څپې هغه څپو ته ویل کېږي چې د ذراتو د اهتزاز جهت یې د خپرېدو جهت سره موازي او هملوری. دې ته لانګیټیوډنل ویو ویل کېږي. لکه په دې ځای کې ښه مثال دې سلینکي دی. سلینکي دغه فنر ته ویل کېږي SLINKY. که چیرې دا سلینکي موږ او تاسو یو خوا یې فکس کړی وي بله خوا په لاس کې ونیسو دې ته هم یو فلیک ورکو مخ و شاته د کړیانې سره نږدې کېږي او بیرته چې لاس سره لرې کو هغه د شاته کړیانې چې پاته شوې بیرته سره پراخېږي. نو دغه ازدحام د کړیانو پسې ځي، حرکت کوي. دې ته کمپریسډ حالت ویل کېږي یا متراکم حالت، او دا د انتشار د جهت سره یو ځای روان دی، هملوری دی ورسره. بل نوع څپې موږ او تاسې لرو چې کمپلیکس ویوز دي. کمپلیکس ویوز یعنې مترکبه امواج څپې چې د څو نوع څپو څخه یو ځای جوړ شوی وي، لکه د اوبو څپې دي. د اوبو څپې که چیرې تاسې پام وکړئ یو شی اوبو ته وغورځوئ په دې د اوبو د سطحې د لوړې سطحې ته متوجه سي دا جسم هم په عرضي ډول حرکت کوي هم په طولي ډول حرکت کوي. یعنې داسې دا جسم هم یې په مخ و شاته ولاړ سي هم دلته پورته و کښته ځي. د دواړو اتحاد او د دواړو یو ځای والی د دواړو ترکیب ته موږ او تاسو کمپلیکس ویو وایو. بل هم زلزله‌يي امواج لرو. زلزله‌يي امواج داسې دي وخت چې یو ځای زلزله وسي ورې دوه نوع موجونه خپریږي. مځکې سطحې ته نږدې دوه نوع موجونه دا زلزله خپروي چې یو پی ویوز دي بل اس ویوز دي. معنا د پی څپې او د اس څپې.
پي څپې ځکه ورته وایي چې پي په معنا د پرایمري یا اولیه دی. د زلزلې اولیه امواج چې رارسیږي هغه طولي امواج دي لانګیټیوډنل، نو ځکه موږ او تاسې هغه ته پي یا پرایمري وایو. دا تر اس ویوز یا تر سیکنډري ویوز دا تیز دي، نو ځکه د سرعت هم د 7 څخه تر 8 کیلومتر پر ثانیه وي. او بل سیکنډري یا دوهمي امواج دي چې د هغه د پی امواجو په پرتله باندې قرار دي او سرعت یې 4 تر 5 کیلومتر پر سکند دی او هغه عرضي څپې دي چې تر موږ او تاسو پورې را رسیږي.